السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، تاسو د افغانستان وروستي حالاتو نه خبر یاستئ چې د هیواد په مختلفو ولایتو کې سیلابونه دي. د زیاتو هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي، حتی ژمی هم پسې را روان دی. موږ تاسو خبر یو چې کار روزګار په وطن کې نشته، نو سرپناه جوړول په دغسې شرایطو کې فکر نه کوم اسانه خبر وي. قمر بنسټ په پام کې لري چې خصوصا لوګر ولایت یا هغه ولایت چې هغه سیلاب ډیر ځپلی وي، زیات هیوادوال هلته د غم په ټغر ناست وي، هغې لپاره سرپناوې جوړې کړي تر څو پورې ژمی د دې پکې په ارامه تیر شي. نو دې لپاره که چېرته تاسو غواړئ د $1 نه زما خصوصا پیغام هغه ورونو ته دی چې بهر هیوادو کې اوسیږي، کار روزګار یې ښیي. $1 نه نیولی چې څومره مو وس کېږي، سکرین باندې کوم لینک تاسو ته ښکاري، په دغه لینک باندې په ډېره اسانه طریقه باندې تاسو کوی سئ ستاسو خپلې مرستې سیلاب ځپلو خلکو ته راولېږئ. نو انشاءالله قمر بنسټ مټې را بډ وهلي تر څو پورې دې ته اقلا یو کوټه خو د ژمي لپاره ورته آباده کړو. نو هیوادوال ستاسو مرستو ته سترګې په لار دي، تاسو مرسته وکړئ، باوري یم الله به تاسو ته د زړه سکون، اطمینان او ورسره اجر درکوي. ډېره مننه ورونه، که وس توان نه لري زما دا ویډیو سره شریکه کړئ تر څو پورې ټولو خویندو ورونو ته ورسېږي چې هغې په دغه سختو شرایطو کې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي او د هغې لاسنیوی وکړي. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.